نو السلام علیکم ګران شاګردان ولې موږ چې روغ جوړ بس د نن سبق چې دی هغه تhree forms of the verb دي د verb درې حالته درې form چې دا ډیر ضروری دي په انګلیش کې دا بیخي ډیر ضروری دي اکثره وختونه ده با سټوډنټ دا three forms of the verb نه یې زده نو د انګلیش سپیکینګ کې ډیرې مسلې لري راځئ نو موږ ډیر بنیادي three forms of the verb راخیستي دي وایسته معنا به مو زده کوئ په second third form مو زده کوئ دلته به الفاظ معنی هم سي second third form هم سي په زور یې راسره وایاست که ولیکئ هغه به ډېر فایده کوي اول دانه دی avoid پابند اوسېدل second third form دی about معنا د قانون پابند اوسېدل we should avoid د لانه موږ باید د قانون پابند واوسو arise پورته کېدل لکه دود چې په هوا کې پورته کېږي نه arisen second third form accept قبلول accepted approve منظورول یو کار حکومت منظوره کړي یو درخواست منظوره سي approved second third form observe جذبول observed second third form abuse شکنځل کول abused second third form دی دلته ردبم درې موږ نه دي اوس لیکلی دغه موږ درته وایو درېیم دانه موږ نه یو څه لیکلی accompany ملګری کېدل یو څوک دی چا سره درې زه یې ملګری سي I accompanied with him زه د سره ملګری سوم accompanied second third form دی accord منظور کول منظورول دا معاهده کول تړون کول accorded second third form دی second form یې موږ لیکلی دی third مې نه دی لیکلی accuse تور پورې کول الزام پر چا لګول accused second third form achieve ترلاسه کول achieved act عمل پکول په یو قانون باندې عمل کول په خبره باندې acted acknowledge تسلیمول منل یو خبره منل یو کار تسلیمول چې و دا دغه رقم دی acknowledged په خبرېدل هم چې خبر څوک آګاه په آګاه کول add ورزیاتول added یو شی یو څوک ورزیاتول مثلا خوراک ته که تخته اوبه ورزیاتول he added with the water د اوبو ورزیاتې کړې نو که مې در دا وخت سبق خوښ شوی وي ویډیو لایک کړئ address وینا کول addressed admire تعریف کول صفت کول admired admit داخلول یو څوک هسپتال کې یا سکول کې داخلول admitted adjourn ځنډول adjourned adjust اختیارول adopted لکه موږ چې وایو چې حکومت نوې پالیسي اختیار کړله the government has adopted new policy اختیارول advise نصیحت کول advised second third form effect اثر کول affected اغېز کول پر چا باندې یو شی اثر وکړي مننه دا زموږ د نن سبق در بل سبقه پورې ښې چارې الله حافظ